نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. پتیر راتونو مبارکو کې الله پاک د مکې مکرمې د فتح ذکر وشو. فتح مکه د هغې ذکر وشو. مکه مکرمه په 8 کال د هجرت باندې فتح شوه په میاشت رمضان مبارک. رسول پاک علیه السلام مبارک په مکه مکرمه کې و. مکه کې خاص جنګ ونه شو، خلکو شکست خو لاړ. رسول پاک علیه السلام عمومي عفو وکړه، چا سره سختی ونه کړه، مسله په خپل باندې حل شوه. یو څو کسان داسې وو چې هغه د اسلام ډېر زیات سپکاوی هغوی کړی و. دغه کسانو په خلاف رسول پاک علیه السلام اعلان وکړ که دا خلک هر ځای ګیر شي دا باید قتل شي. دا خلک یا وتښتېدل یا پیدا شو ګیر شو، مطلب قتل شو. د دې نه ما سوا عمومي عفو رسول پاک علیه السلام اعلان کړ. تر دې پورې د مشرکانو هغه سردار سفیان ابن حرب دا د مکې مکرمې سردار و، په اسلام باندې بیا وروسته مشرف شو. پیغمبر اسلام هغه ته عفو وکړه، ټولو ته عفو وشو، عمومي عفو وشو. پیغمبر اسلام مبارک په مکه مکرمه کې مکې ته نږدې په 10 کیلومترۍ کې حنین علاقه وه. دا د طایف او د مکې په مابین کې یو ځای و د حنین په نوم باندې. په دې علاقه کې یو قوم هوازن دا یو جنگي خلک او په جنگ کې مشهور خلک، په طاقت او په قوت کې ډیر مشهور خلک. د هغې مشر چې دا مالک بن عوف چې دا په اسلام باندې مشرف نه و، بیا وروسته په اسلام باندې مشرف شو، د اسلام لوی جرنیل ته جوړ شو. دی ولګې د خپل قوم یې راټول کړ، دا ګیر چاپېر علاقې طایف په راټول کړو. خلکو ته یې وویل چې خلکو ځان خبر کړي. مکه لاړه، فتح شوه او رسول پاک علیه السلام موږ باندې به حمله کوي. راسي مخکې له دې نه چې موږ باندې حمله وکړي د خپل ځان غم وخورو، تیاری وکړو په رسول پاک علیه السلام باندې حمله وکړو. د مکې خلک بې پروا خلک وو، هغوی د کلک خلکو سره مخامخ شوي نه وو. دا خلک خو مغرور خلک وو، جنګي خلک وو، تکړه خلک وو. نو دا خبرې وکړه چې اشنا جنګ به کوو د پیغمبر علیه السلام سره، خو داسې جنګ نه کوو، داسې جنګ به کوو خپل مالونه به راوړو او خپل ښځې او ماشومان به هم جنګ ته میدان ته حاضروو. اسنس یو سړی تېښته ونه کړي، یا به قتلیږي دغه ځای کې او یا به بری پیدا کوي، شکست به نه کوي. ځکه ماشومان به یې دلته وي، بچي ښځه به یې دلته وي، مال به یې دلته وي، هر څه به راوړي میدان ته او بیا به څه کوي، جنګ به کوي. لهذا دا خلک 4,000 تقریبا 4,000 یوازې دا خلک جنګیانو، غیر مسلم او مشرکانو، او تقریبا د ماشومانو سره 28,000 کسان، ښځو سره او بوډاګانو سره 28,000 کسان برابر شو. دا خلک کله چې رسول پاک علیه السلام مبارک خبر شو چې دا حوازن قبیله لګېږي په موږ باندې څه کوي، حمله کوي، پیغمبر علیه السلام مبارک صحابه کرام راجمع کړه. هغوی ته وویل چې دا خلک په موږ باندې حمله کول غواړي، ځان تیار کړي چې د حوازن په طرف باندې لاړ شو. په دې وخت کې پیغمبر علیه السلام مبارک سره تفسیر کې لیکلی دی چې 12,000 کسان د هغه نه ورسره راغلي وو، د مدینې منورې نه راغلي، او 2 کسان په دغه ځای کې دا نوي خلک مسلمانان شوي وو. ټول تقریبا 14,000 کسان برابر شو. او بل روایت کې 10,000 کسان هغه د مدینې منورې انصارو سره راغلي وو. 2,000 په دغه ځای کې نوي په اسلام مشرف شو. ټول 12,000 پوځ پیغمبر اسلام تیار. کله چې 12,000 پوځ تیار سه، رسول پاک علیه السلام د حوازن په طرف باندې حرکت. په دې 12,000 کسانو کې تماشګر روان شو چې هغه د مکې مشرکانو، هغوی ته عفو شوي وو. مشرکانو هغوی دې ته کتل چې که چېرته پیغمبر اسلام شکست وخوري، شروع به پرې وکړو، خپل الوی به پرې یخ کړو، خپل بدل به ترې نه واخلو، او که چېرته فتح وکړه هسې موږ ته څه نه وایي، موږ سره خو عفو کړې ده که نه، موږ ته خو هسې څه نه وایي. او که چېرته پیغمبر اسلام شکست وخوړ، موږ ته ښایسته موقع ده. په دې وخت کې شیبه
بن حارث په نوم باندې یو کس دا هم تللی او په دې نیت باندې تللی چې رسول پاک علیه السلام باندې په خپل پیغمبر اسلام باندې به حمله کوم ځکه د هغه یو پلار سیو د حمزه رضی الله عنه د لاس نه مردار شوی و او ترې هم په جنگ بدر کې مردار شوی و خپل انتقام به واخلم دی په خپل باندې کیسه کې وای کله چې لاړم هلته چې کله شکست په جنگ حنین کې شکست ګډ څه په دې وخت کې پیغمبر اسلام ته ښي طرف نه راتاو شم چې پیغمبر اسلام ښي طرف ماته شو ګورم عباس صاحب چپ طرف ته ګورم صفوانو فکر ورسېده چپ طرف اسم قتل نو ابو سفیانو وادر ده نو شا طرف ته موقع ملاو چې شا طرف نه پیغمبر اسلام باندې حمله وکم په دې وخت کې رسول پاک علیه السلام را باندې سترګې شو راته ولې چې هغه راونږدې شه څه ورته وایي دا هغه شیبه رانږدې شه واسې نږدې شم وایي زما په دې سینې لاس راکاږه چې لاس راکاږه زما د زړه نه هغه دښمني ولاړه ووته او رسول پاک علیه السلام ما ته د خپل ځان نه او د هر څه نه راته خوښ شي په اسلام باندې مشرف شي بس پیغمبر اسلام ما ته هېڅ نه ویلې خالي وایي زما په دې سینې لاس راکاږه او د لاس راکاږلو سره الله تعالی زما د زړه نه هغه دښمني څه کړه وروره وباسله په دا رقم ته بیا خپل قصه پیغمبر اسلام ته کوسیا رسول راغلی مصیبته باندې حمله وکم خدا څخه در سره وک ارسل مان الله ووت لدین ما سوا یو بل کس رسول پاک علیه السلام په اوتاس کې یو ونه لاندې دا خلوی سفر بیا خو جنگونه په کلاړه د پیغمبر اسلام جنگونه ګرم جنگونه نه ډېر ترتیب باندې او ډېر تدبیر باندې جنگونه به وشو دنیا علاقه په فتح شو مرګ په کې نه مرګونه پکې نه ونه مشرکانو طرف نه د مسلمانانو طرف نه ډېر مهربان ذات پیغمبر اسلام مبارک ډېر عجیبه په طریقه باندې جنگونه کول دا نه وخت ما لاس ته څنګه شي قتل شي د کافر نه غوته کافر د ما د لاس نه څنګه شي قتل شي د په تکتیک سره د پیغمبر اسلام مبارک همدا خلق الله تعالی بیا په اسلام باندې مشرک دغه خلق چې کوم د پیغمبر اسلام دینو قاتلانو یو بل کس ته دا خبره کې غالبا منذر په نوم باندې یا با منذر په نوم باندې دی وای پیغمبر اسلام سره څنګه یو کس یو نه لاندې ادا کس د شوی چې د شوی تر ځوان دا کس ولګي د تور دا وخت پیغمبر اسلام مبارک پروتو د وخت چې پیغمبر اسلام نه حمله وکړي چې کله تور لاس ته ورغله پیغمبر اسلام ته پر مسلمانه به وڅو خلاص رسول پاک علیه السلام پر مهمانه ما بلستانه الله په خلاصي په دې وخت د سړي د لاس نه تور وګرځیدله او تور د پیغمبر اسلام لاس ته ورغله ابل صحابي فرمایي یا رسول الله ته اجازه راکړه لاس سر ته قد کوم نه سر مته قد کوم ز الله رحمت را لګل ز الله تعالی غضب نه را لګل فکر ورسره بس کس په اسلام باندې مشرف پیغمبر اسلام هغه څه کړو عفو کړه د پیغمبر اسلام هغه مهرباني وسیمه تبدای کول ګان کسان دار کم ته په دې نیت للیو چې موږ به زو ال توکل سه شکست ګډ سم په دوی باندې شروع کو ور سره په خپل قاتل پسې ګرځي خدای پاک مقرر نکړه بنا به هر تقدیر پیغمبر اسلام مبارک لاړ کله چې حنین ته ورسید پیغمبر اسلام خبر چې د خلکو مال او ژوندۍ او ارس میدان ته حاضر کړی دي په صوت حاضر کړی د خلک حمله کول واړي پیغمبر اسلام مبارک فرمایي چې الله به دا ټول د خلکو مالونه د مؤمنانو سکه او د کفارو مالونه به غنیمت وکړي رحم کوي کله چې پیغمبر اسلام او علاقه حنین ته ورسید په دې وخت د خلک تیار مچلو کې ناست او د څه طریقه باندې ناس صحابه کرام محاصره کړو شروع کړه خو چې کله تل صحابه کرام په ځل کې دا خبر راغله چې آشنا ما خو چې بدر کې یا په احد کې یا په نور احزاب کې مخ ډیر زیات کم دا خو لخر ته ګوره 2000 کسان تماشګر مسروان فکر ورسد اوس موږ ته څوک شکست را کولای د خبره صحابه کرامو د خلینو وتله الله پاک ته خوښ نه و چې خدای ته خوښ نه و نو الله پاک پر مسی ګوره تاسو په خپل کثرت باندې په ډیرواله نازیدلې وګوره فتح او برای د الله د طرف نه دا ګور په ډیرواله کې نه ده په دې وخت د خلکو جنگیان خلک ورو د بشروب صحابه کرام باندې وکړه او دا خوشي پر خوشي کړه او صحابه کرامو یو دوی خطا کړ ورو صحابه کرام په یو خو د منډه کړه شکست ګډ په دې وخت پیغمبر اسلام مبارک په سپینه کچره باندې سور تقریبا سلو شاخوا کسانو سره پاد شنو ټول تختل صحابه کرام او په دې وخت کې پیغمبر اسلام په مخ کې تک کیو حالت کیو او پیغمبر اسلام چې په اسپه کچره سورو د کچره نه راکتس سي اسنه د کچره خامخه گزارونه پکې کچره ونه تختيږي دا به خبره غړه چې پیغمبر اسلام مبارک شکست خو دا په تاریخ کې ولیکل سي
پیغمبر اسلام مبارک په کچره نه څنګه شرکت دغه صحابه کرام ته نګیر چاپیر حلقه شو دا کوم چې اویا اصل کسان شاوخوا کسان عباس ته پیغمبر اسلام فرمایسیلانو کدي خلکو ته سید حدیبیه د میدان خلکو ستاسو په مرګ باندې بیعت ما سره کړو چیرته ځئ اې د مدینه هغه انصار ستاسو ما سره په مرګ باندې بیعت کړو تاسو چیرته منډي وره دا आवाज وشو دا आवाज د आवाज شو ټول صحابه کرام واوریدو اوس یو کړغه وسمه او ټول صحابه کرام یو د مراتاو شو کنه په دې کفار شروع کړل اسو کفار شروع کړ بیا کسان خالی مردار شو پکې مشران او جنگ ورو تور جنگ د غشو جنگ او یا کسان خالی پکې مردار او یا کسان مردار شپږ زره کسان بادیان پیغمبر اسلام ونیول شپږ زره کسان سلویک زره وزي ونیول او سلیر زره پکې وخان ونیول او تقریبا څو من سپین زر ونیول ځان سره د خلکو سپین زر مال راوړل څو زره متور من مت سپین زر ونیول پکې ورسېد شپږ زره اسیران ونیول کله چې ونیول سو د خلکو تیښته وکړل طایب ته ورسید الته طایب کې وغټه کلا په کلا کې ماسره واخیستل پیغمبر اسلام دا خلک ماته ماسره کوي غشي وشتل په دغه وخت کې اوس علم نه لرم چې دغه قلا بیا څنګه شوه خو بنا به هر تقدیر پیغمبر اسلام بیا ته واپس چاته مکی مکرمه کله چې جعرانی علاقه ته راورسید پیغمبر اسلام صحابه کرام ملته وختل چې د غنیمت په صحابه کرامو تقسیم فکر تقسیم کې څوارلس کسیزه ډله د سردارانو د هوازن د قبیلې راغله کله چې راغله پیغمبر اسلام مبارک ته فرمایي موږ ستا ماماګانې دا د حلیمې سعدي قوم خاندان فکر ده و موږ ستا ماماګانې او زمونږ د ماماتو په لیاز باندې موږ سره همدردي وکړه او موږ سره مطلب سختي نه کار نه دي کې خو شپږ زره کسان بندیان دي غلامان کېدل کنه ښځې پکې یا ماشومان پکې و سړي پکې و دا ټول غلامان کېدل هغه وخت غلامي وه په جنګ کې اسیر به غلام مال غنیمت هر څه غنیمت او دا خلکو ویل فکر ورسېده په دې وخت کې د بندیانو کې د رسول پاک علیه السلام مبارک یو خور وه بي حلیمې لور وه دا د بندیانو کې وه پیغمبر اسلام مبارک هغه خوښه کړه ډېر عزت ورته وکړ ډېر څه ورته ورکړه هغه خوښه کړله فکر ورسېده بیا خوښه کړه دی ورته ویل چې موږ ستا ماماګانې یو مطلب زموږ د حلیمې هغه یو خاندان یو ته موږ سره څه وکړه همدردي موږ سره وکړه پیغمبر اسلام کې د غنیمت خو د مجاهدینو وي دي کې خو تنې هم د شپږ زره کسان هم غنیمت وکړه دا هم غلامانو د خلکو به تقسیمېدل مال هم تقسیمېده پیغمبر اسلام صحابه کرام را جمع کړ یو طرف ته که اوس دا غونډ هر څه ورکوي د مجاهدینو حق ضایع کېږي خبر خو پوه شوې که نه ځکه مجاهدین خو په غنیمت کې څه لري حق لري واعلموا ان ما غنمتم فان لله خمسه څلور برخې خو د چا و د مجاهدینو حق و صحابه کرام را جمع صحابه کرام ته فرمایي صحابه کرام دا خلک راغلي دي او عذر فقاق راغلي دي او غواړي چې مطلب من سره همدردي وکړي پیغمبر اسلام ته فرمایي دوه کار سره یو کار سره کولای سم یا مال وسی مال یا خپل بندیان وس دوره کولای شي د صحابه کرام سره مشوره وکړي اسیران غواړي چې اسیران درکو مال غواړي مال در یا خلکو ورسې موږ اسیران غواړي خو چې اسیران غواړي صحابه کرام راځم صحابه کرام ته فرمایي خلکو دا خلک راغلي بیا خاص پیغمبر اسلام مبارک څه وروره هم ماماګانو مطلب رضای ماماګانو په دې کې د پیغمبر اسلام رضای تر راغله د حلیمې څه ورور راغله فکر ورسېده یغه د حلیمې لیور راغله ته تر راغله نو پیغمبر اسلام مبارک پر مده خلق راغلي عذر خوا دي ستاسو څنګه خوښه ده ټول صحابه کرام ول یا رسول تاسو فیصله کړې مونږ ته خوښه بیا پیغمبر اسلام ونه وختل ځکه چې دا عمومي اوازونه راوچت شو شاید چې په دې کې کسان به سره خوښ نه پیغمبر اسلام بیا فرمایي د هر قبیله د مشر راسي کسان د سره راسي ماته دی و چې موږ طرف نه خوښه ده کستا چې خوښ نه زبر او ته په ایواز کې نور څور کم د بل نور جنگونو کې ورته عوض کې څور کم دلته صحت رسیږي دغه عوض بل ځای کې ورته ورکم د خلکو ته مطلب دی ټول صحابه کرامو فرمایي چې موږ خوښه ده دا شپږ زره کسان ټول څه کړو خلاص آزاد چې آزاد کړه نو رسول پاک علیه السلام بیا ته مکه مکرمه تر هغه دغه د حنین فتح سوا دا د
واړه اختر په میاشت کې وشوله څه وشوه مال خو ټول هغه تقسیم صحابه کرام ما بین غنیمت کې تقسیم څه فکر د خلکو منځ کې تقسیم څه ورکړه ورته په دې کې کوم کسان داسې کسان چې هغه د کفارو مشرانو هغه هم راغلي تماشکیر سره راغلي او اسلام هغوی ته ډېر ډېر څه ورکړه هغه ته مؤلفة القلوب وایي چې د خلکو زړونه اوس اسلام ته آماده سي او اسلام مینه ورکړه ورته هغوی ته تقریبا یو کس ته 100 کان ورکړه ورته ډېر کسان ته 100 کان ورکړه او 40 کانو که 40 کانو 40 پکې اسونه پسونه پکې ورسېده په دې کې سره سپین زر ډېر زیات و څو منه سپین زر پکې و پکې ورسېده دا د حنین څه وروره واقعه وه الله پاک به دا خبره وکړي چې ګوره تاسو سره الله پاک مدد کړی په ډېرو ځایونو کې په دې حنین کې هم تاسو سره مدد وکړه خو تاسو یو کار وکړئ چې تاسو دا ډېروالی مغروره کړئ چې ولا موږ ډېر موږ څوک شکست راکولی نه شي او کوم ډېروالی باندې ستاسو افتخار کوو هغې تاسو سره هېڅ فایده ته ونه رسوله ځمکه د باندې تنګه شوه شکست وخوړ بیا الله په خپل هغه تسلي د زړونو سکون په دې صحابه کرامو نازل کړه صحابه کرام بېرته پیغمبر اسلام ته راوګرځېدل فرشتې راغلې الله نازل یې کړې خو هغوی ګوره جنګ نه دی کړی فرشتو خالد جنګي بدر کې لاس اچولی د جنګي بدر نه ماسیوا فرشتې راغلي دي خو لاس یې نه دی اچولی یوازې د بدر په جنګ کې فرشتو څه چل کړی و لاس یې اچولی و پکې ورسېد نو الله پاک دغه پیغمبر اسلام مبارک غمدردي ته اشاره ده حضرت پیغمبر اسلام د خلکو سره څومره ښه سلوک وکړو څومره همدردي ورسره وکړله دا خلک یې قتل نه کړه مطلب د خلکو سره عفو ورته وکړه کسان یې ټول څنګه کړه وروره اسیران یې خوش کړه مطلب لاړه بېرته لاړ دا خلک ټول بیا خدای په اسلام باندې مشرف کړه دا ټول بیا د اسلام سپایان شو د دین سپایان شو یو شی بل شی شو الله تعالی دغه واقعه موږ ته څه کوي وروره ذکر کوي الله پاک فرمایي لقد نصرکم الله یقینا مدد کړی تاسو سره الله پاک یقینا مدد کړی تاسو سره الله پاک په مواطن کثیره په ډېرو ځایونو کې په مواطن کثیره په ډېرو ځایونو کې و یوم حنین او په ورځ د حنین باندې الله تاسو سره مدد کړی اذ اعجبتکم کثرتکم کله چې خوشحاله که تاسو لره ډېروالی ستاسو کله چې خوشحاله که تاسو لره ډېروالی ستاسو چې موږ ډېر زیات وو موږ د څوک شکست راکولی شو اوهو فلم تغني عنکم شیئا هېڅ ونه کړه ستاسو نه هېڅ فلم تغني دفع یې نه کړه عنکم ستاسو نه شیئا هېڅ شی معنی دغه ډېروالی بیخي په کار رانغی فلم تغني دفع نه کړه عنکم ستاسو نه شیئا هېڅ شی معنی دغه ډېروالی هېڅ فایده تاسو ته ونه کړه دغه ډېروالی هېڅ فایده تاسو ته ونه کړه وضاقت تنګه شوه علیکم په تاسو الارض ځمکه وضاقت تنګه شوه علیکم په تاسو الارض بما رحبت سره د پراخوالي نه سره د پراخوالي نه صحابه کرامو شکست وخوړ یله ثم ولیتم بیا تاسې وګرځېدلې مدبرین شا کوونکي پیغمبر علیه السلام ته ثم ولیتم بیا تاسې وګرځېدلې مدبرین شا کوونکي پیغمبر علیه السلام ته صحیح شوه رسول پاک علیه السلام مبارک په جنګ احد کې دوه جنګونو کې شکست راغلی یو په احد کې یو په حنین کې او په دواړو ځایونو کې پیغمبر اسلام مبارک څه کړی دی وروره استقامت کړی ده او داسې استقامت یې کړی استقامت په ورځې پورې ټول دنیا ته څه د نمونه ده د استقامت داسې استقامت پیغمبر اسلام وکړه بس سړی د پیغمبر اسلام څه بیان کړي که پیغمبر اسلام د ژوند د هره ثانیه سړی بیانوي نو سړی عجیبه حیران شي یا الله پاک په هغه زمانه کې دا څه رقم رهبرو څه رقم د لیډرو څه رقم د امیرو څه رقم د رهنماو څنګه سپسالارو څنګه وروره څه طریقه باندې کارونه کړي ثم انزل الله بیا نازل که سکینه او خپل سکون اطمینان ثم انزل الله بیا پاک نازل که سکینه او خپل اطمینان خپل سکون على رسوله په خپل رسول باندې وعلى المؤمنین په چا باندې په مؤمنانو باندې وانزل الله نازل ک جنود لشکر د چاو د فرشتو لم تروا هستاس نه لید وانزل الله پاک نازل ک جنود لشکر لم تروا هستاس نه لید وعذب الذين الله په عذاب هغه کسان کفروس کافران دي ایا کسان پکې مردار شو شپږ زره کسان پکې اسیران شو وذلك جزاء الكافرين او دا جزاء د چا ده کافرانو دا کسان چې کله پاتې شو
په دې کسانو کې الله پاک ډېر کسانو ته توفیق ته چا ورکړه توبې ورکړه په ایمان مشرف سو ثم يتوب الله بیا الله پاک رجوع رحمت وکړه من بعد ذلك وروسته له دې نه رجوع رحمت وکړه پس له دې نه علی من په هغه چا یشاء چې د الله تعالی اراده وه والله غفور رحیم الله بخونکی مهربان په دغه جنګ کې پیغمبر اسلام یو اسیر ته ګوري داسې منډه وهي داسې منډې وهي داسې منډې وهي پیغمبر اسلام چا نه تپوس وکړه چې ګوري بل وخت کله ګوري چا نه تپوس د ماشوم د ښځه ولې داسې مطلب په عذاب ده چا ورته چې ښځې نه بچی ورک شوی ده بچي پسې منډې وهي بیا وروستو کتل بچی پیدا کړی د ښځې رانیسي ښکلوي راښکلوي دا ماشوم ښکلوي پیغمبر اسلام مبارک ورته فرمایي تاسو دې ښځې ته ګوري که نه د خپل بچي باندې څومره مهربان ده الله پاک له دې ښځې نه په خپل بچي مهربان ده په خپل بندګانو له دې ښځې نه ډېر مهربانه ده الله پاک نه غواړي چې بنده تکلیف کړي په زحمت کې تر څو چې بنده په خپله باندې هر څه د لاسه ورنه کړي الله ډېر غفور رحیم مهربانه ذات الله پاک دې موږ مجاهدین کړي دین خادمان هم دي کې الله پاک دین خدمت دی الله تعالی مونږ واخیستل شي رسول پاک علیه السلام مبارک اخلاق الله تعالی په من کې راولي هغه تعلیمات الله تعالی په من کې راولي هغه ښودنې په من کې راولي من کم یو دعا وکړئ د الله کتاب ته ناست کم یو او ډېر بې لارې یو ډېر بې خوند یو یا الله ته غفور رحیم او ته هادي الله ګناهونه هم کړي هغه ته معاف کړي او الله تعالی موږ ته د خپل کلام په وسیله باندې هدایت وکړي د رسول پاک علیه السلام مبارک اخلاق من کې راولي الله که اخلاق من کې راولي رحم په من کې راولي همدردي په من کې راولي الله تعالی هغه مینه من کې راولي هغه شفقت الله تعالی من کې راولي هغه تواضع الله تعالی من کې راولي الله تعالی هغه د عبادت نمونه الله تعالی من کې راولي خپل رضا الله نصیب خپل رضا الله نصیب کړي د خپل حبیب پیروي الله پاک نصیب وصلی الله تعالی علیه